د څلورو بچو مور چې د خاوند په غیر موجودګۍ کې به یې ځان له یار راغوښتو او هغه سره به یې ناروا او غلط کارونه کول. دغه یار یې چې د دغه څلورو بچو مور نه ویډیو هم ریکارډ کړې ده او دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیر گردش کوي او ډیره زیاته خپره شوې ده. دغه ویډیو موږ سره ده، تاسو سره به د دې ویډیو په اخره کې شریکو، تر اخره را سره پاتې شئ. او د ویډیو شریک کېدو نه مخکې در سره د دغه ښځې د خولې بیان هم شریکوم چې دغه ښځې څه بیان ورکړی دی. کتونکو دغه ښځه وایي چې زما خاوند یو مزدور کار او په میاشتو به د کور نه بهر او زمونږ کور کې به څوک نه ول. دغه ښځه وایي چې زما څلور بچي دي، زه به د سودا دپاره خپله بازار ته تلم او کور ته به مې سودا راوړله. دغه ښځه وایي چې زمونږ په محله کې یو د پیو والا و، زه به اکثر هغوی کره ورتلم او پی به مې ترې راوړلې چې په دغه کور کې یو زلمی هلک و چې واده یې نه و کړی، ما هغه سره یارانه واچوله او هغه به ما خپل کور ته راغوښتو چې د هغه نه به ما خپل حاجتې پوره کولې. ځکه چې زما خاوند په کور نه و، ما به دغه هلک کور ته راغوښتو، ما به ورسره ناروا کارونه کول. نو دغه هلک چې دې نه ویډیو هم جوړه کړې وه او دغه ویډیو اوس ډیره زیاته خپره شوې ده. دغه ویډیو به در سره د دې ویډیو په اخره کې شریکوو، تاسو دغه ویډیو په خپله کتلی شئ. کتونکو دا یو د افسوس خبره ده چې د څلورو بچو مور وي او هغه بیا دغه ناروا کار ته ړخ کي او پردو هلکانو سره غلط او ناروا کارونه کوي. نو بیا ورسره همدغه شان چل کیږي چې دغه ښځې سره څنګه وشو، ویډیو ته یې جوړه شوله او په قام قبیل کې وشرمېدله او اوس په سرو سترګو جاړي، خپل خاوند طلاق هم ورکړو. کتونکو ټوله واقعه همدغه وه. دغه ویډیو در سره دلته ځکه نشو شریکولی ځکه چې د یوټیوب پالیسي ده داسې غلطي ناروا ویډیوګانې نه مني. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، لینک به یې در سره شریکوو، دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. که دا ویډیو تاسو تر اخره پورې کتلی وي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.